سلام وخت مو بخیر پام را ګرځبو د شپږ بجو مهمه ورسوي خبرونه ته په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ټاپي نلی کې د رغنیزو چارو د افغان او ترکمن چارواکو لیدنه په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې زیاتېدنه د کورنیو محصولاتو د ګټې اخیستنې د کړنلارې د مسودې تاییدېدل او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیره د پاکستان حکومت غوښتنه اوس هم بشپړ خبرونه سو مرافانیم د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متکی او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او ورسره مل پلاو د دواړو هیوادونو ګډې پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلي کې د رغونو د چالو لیدنه وکړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل وایي په دغه کتنه کې د اوسپنې پټلۍ غځونې تورغونډۍ کې د اوسپنې پټلۍ ګودامونو د نوري فایبر لیږد او د ویزې او ترانسپورتي چارو پر اسانتیاو هم خبرې وشولې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په میلیونونه کورنۍ له کافي خوړو پرته له سخت یخنۍ سره مخامخ دي یاد پروګرام وایي په سږني ژمي کې به په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس د خوراکي توکو له سخت کموالي سره مخ شي د خوړو نړیوال پروګرام نن د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دغو کورنیو له ډلې باید یو ناشونه انتخاب غوره کړي چې خپل ماشومانو ته خواړه برابر کړي که یې ګرم وساتي د افغانستان زعفرانو ټولنه وایي د تیرو کلونو پرتله روان کال کې د زعفرانو کرکیله د پام وړ زیاته شوې ده او روان کال ټول هیواد کې له 40 څخه تر 50 ټنو زعفران تولید شوي دي د افغانستان زعفرانو ټولنې مرستیال سید عبدالواحد سادات وایي هیواد کې د زعفرانو د تولید زیاتېدو سربیره د تیرو کلونو پرتله کیفیت هم ښه شوی دی سادات زیاته کړي روان کال د هیواد زعفران تر ډیره اروپایي هیوادونو امریکا چین هند سعودي عربستان او عمان ته صادر شوي دي د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP مسؤلین وایي چې د افغان بزګرانو د ملاتړ او د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه د میوو او زعفرانو د کښت لپاره 2000 هکتاره ځمکه برابره کړې ده د دې پروګرام له لارې به له 80,000 افغان کورنیو سره مرسته وشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي سټیفن رودریګز په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې دغه سازمان د کرنې په برخه کې د شته ستونزو حل لپاره کروندګرو ته د بدیل کښت لپاره د ځمکې چمتو کولو ترڅنګ نور پروګرامونه هم عملي کوي په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر د بدیل کښت نه لرلو په اړه شکایت کوي او له سرپرست حکومت څخه غواړي چې اصلاح شوي تخمونو ته د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړي د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس خبر ورکړی چې د بن پکک سیمه کې د غور کابل لویه لار تړل شوې ده هغه زیاته کړې چې دا مهال د سالنګ پر لویه لار د کوچنیو موټرو تګ راتګ دوام لري ښاغلي حقشناس له هغه هیوادوالو چې پر دغه لارو سفر کوي غوښتنه کړې چې د سفر لپاره لازم تجهیزات له ځان سره ولري د اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناسته کې چې د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال په مشرۍ جوړه شوې وه له کورنیو کرنیزو او مالداري محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د کړنلارې پر مسودې په ساختماني پروژو کې د غوري سیمنټو پر کارولو د خوست غلام خان او د کندهار سپین بولدک ګمرکونو ته د ځمکې د لیږد او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه بحث شوی چې له هر اړخیز بحث وروسته له کورنیو کرنیزو او مالداري محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې د کړنلارې مسوده تایید او د وروستۍ پریکړې پر موخه د رئیس الوزرا عالی مقام ته استول شوې ده د عمان د سوداګرۍ خونې استازي ویلي د عمان شرکتونه د افغانستان د نفتو په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري هغه دا موضوع د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست هدایت الله بدري سره په کتنه کې یاده کړې ده او د افغان محصلینو لپاره د تحصیلي بورسیو د ورکړې په اړه هم خبرې کړې دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د روان مریض کال لومړی 8 میاشتو کې د 8 میلیارد او 330 میلیونه ډالرو په ارزښت د سیمې هیوادونو سره راکړه ورکړه شوې ده د دې وزارت بیان اخندزاده عبدالسلام جواد ویلي له دې ډلې 1 میلیارد او 102 میلیونه ډالر صادرات تشکیلوي
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې قزاقستان غواړي په افغانستان کې د کانون او ترانسپورت په برخه کې پانګونې وکړي. دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې د قزاقستان نوي سفیر ګریز اکباسوف په کابل کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست نورالدین عزیز سره په کتنه کې دا موضوع یاده کړې ده. په دغه کتنه کې دواړو لورو د قزاقستان د پلاوي د سفر او دغه هیواد د پلاوي د پروګرامونو په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلي د پاکستان حکومت ترې غوښتي چې له کابل سره ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کړي. هغه زیاته کړې چې مخکې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد شوی و، خو اوس دغه وړاندیز منل شوی دی. ګنداپور زیاته کړې چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې هم له افغانستان سره په تقابل کې وي او هم د سولې لپاره هڅه وکړي. په ځانګړي ډول د افغانستان تاریخ ته په کتو د زبر ځواکونو هیوادونو پر وړاندې مقاومت کړی دی. له هیواده بهر رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د اسرائیلو له لوري په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 53 فلسطینیان وژل شوي دي. راپور زیاته کړې په وژل شویو کې یو خبریال او د ژغورنې ډلې یو غړی هم شامل دی. رویټرز په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه برید د غزې په ناصرات سیمه کې پر یو ملکي بیړني مرکز شوی دی چې د الجزیرې ټلویزیون ویډیویي خبریال احمد الولوح او ګڼ نور کسان پکې وژل شوي دي. فرانسه کې یوه شدید توپان سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې دا په نږدې تیره یوه پیړۍ کې بې ساري توپان ګڼل کیږي چې په مایوټ ټاپوګانو کې سخت زیانونه اړولي او سلګونه یا زرګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د مایوټ سیمې چارواکو هم منلي چې توپان ډیر شدید و او د ګڼو زیانو ترڅنګ د زرګونو کسانو د تلفاتو احتمال لیدل کیږي. د راپورونو مخې د ترکیې د دفاع وزیر یاشار ګولر ویلي که د سوریې نوی حکومت ورڅخه وغواړي ترکیه چمتو ده چې د دې هیواد ځواکونو ته پوځي روزنه ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې هغه د دې پوښتنې په ځواب کې د سوریې له نوي حکومت سره د ترکیې همکاري تر څه حده ده ویلي انکره اوس هم له ډیرو هیوادونو سره پوځي همکاري او د روزنې تړون نه لري. هغه زیاته کړې چې باید وخت ورکړل شي او وکتل شي د سوریې نوی حکومت څه ډول ګامونه پورته کوي. او وروستی خبر مو د سپورټ له لګره دا چې کرکټ بورډ ویلي د حشمت الله شایدي په لوبډلمشرۍ په 18 کسیزه نوملړ کې نویو ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی. اخو د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي راشد خان هم له بشپړې روغتیا وروسته له زیمبابوې سره ټیسټ لوبې ته راستون شوی دی. بورډ زیاته کړې د لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د روانې ډسمبر میاشتې له 26 تر 30 پورې ترسره شي، په داسې حال کې چې دویمه لوبه به د راتلونکي 2025 کال د جنوري میاشتې له 2 تر 6 پورې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه لوبه کې به رحمت شاه د حشمت الله شایدي د لوبډلمشرۍ ترڅنګ مرستیال لوبډلمشري کوي. او د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه تر بیا ښې چارې.